لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا هغه نږدې سامان او منځنی اسانه سفر وای نو دې منافقین به لازم ستا متابعت کړی وو او لیکن په دوی باندې فاصله لرې پرېوته نو ځکه یې نافرماني وکړه او ژر به دوی په الله تعالی قسمونه خوري که زمیش طاقت وای نو ضرور به له تاسې سره وتلي وای دوی خپل ځانونه هلاکوي او الله تعالی پوهېږي چې بېشکه دوی دروغجن دي. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی تمام کرے دڅ دې پور او وینې دې منافقین ته دې پوت کې دې اجازت ورکا تر هغه پورې چې تو ته هغه کسان ششکار شوی وای چې رښتیا ویل او تو دروغجن هم معلوم کړی وای. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لتونه کسون اجازت نغوړي چې په الله تعالی او د آخرت پرېز ایمان لري لدینا چې په خپل مولینه او خپل ځونې سره جهاد وکي او الله تعالی په پرهیزګارانو شه عالم دی. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لتونه اجازت صرف هغه کسان غوړي چې په الله تعالی او د آخرت پرهیز ایمان نه لري او د هغې زړه نه شکمن شوي دي نو دوی په خپل شک کې حیران سرګردانه دي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. او که دوی غزو ته د وتلو اراده لرلی نو ارومرو به دوی د دې وتلو دپاره د تیاري څه اسباب تیار کړی و او لیکن الله تعالی د دوی پورته کېدل د جهاد دپاره نه وي خوښ کړي نو ځکه یې دوی سست کړل او ورته وویل شول چې کښېنئ د ناستې خلک سره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. چیرې دا منافقین د توسې سره وتلي وای نو په توسې کې به د خرابتیا نه سوا بل هیڅ شی نه زیاتوه دوی به د توسې په منځ کې د فتنې اچولو دپاره منډې وهلې او د توسې د ډلې حال دا دی چې اوس هم په توسې کې داسې خلک موجود دي چې د دې خبرې په غور سره اوري. الله تعالی دا ظالمان ډېر ښه پېژني.